د بلخ ولایت دولتي مسلخ د 1404 کال له پیله تر دې دمه په دوو پړاوونو کې شاوخوا 4000 کیلوګرامه خرابه شوې غوښه او زهرونه راټول او سوځولي او دمګړۍ لا هم 1.5 ټن دغه ډول غوښه شتون لري. د یاد مسلخ مسؤلین وایي چې دغه سوځول شوې غوښه له قصابیو څخه د څارنې کمیسیون د کارکوونکو لخوا له دغه مسلخ او د مزار شریف ښار له قصابیو څخه راټوله شوې ده. ورته مهال د دغه مسلخ مسؤل ټینګار کوي چې قصابان د څارویو له خپل سرې حلالۍ څخه ډډه وکړي. په ښار کې کمیسیون لرو، هغه نظارت کې د ټول ښار تقریبا 2 ګروپه دي، مخکې یو ګروپ اوس هغه ټیم 2 ګروپه شوی ده، 2 موټرو کې ګرځي. د ښار ټول کونجونو کې ټول ځایونو کې دوی نظارت کوي. هغه قصابان چې په ښار کې پټ کشتار کوي او د ښار نظافت خرابوي هغه هغوی کنترولوي او کوم ځای کې چې دوی ونیسي 1 کرت 2 کرت بالاخره قانونا دوی هلته حوزې ته معرفی کوي. در 5 ماه گذشته ما به 2 مرحله این گوشت‌ها و جگرهای خرابی که بعد از کشف و ضبط و ایره حریق کردیم، یک در حدود 4000 کیلوگرم گوشت را ما حریق کردیم. تقریبا در حدود 1800 کیلو یا 1.5 تن موجود است که انشالله در هفته آینده شما در جریان خواهد بود. انشالله به حضورداشت رسانه ها حریق خواهد شد. له بلې خوا د یاد مسلخ روغتیایي مفتش وویل چې د بیلابیلو ناروغیو له خپرېدو څخه د مخنیوي په موخه د خرابو غوښو سوځول یوه جدي اړتیا ده او ټینګار یې وکړ چې خلک باید د غوښې د پیرلو پر مهال د مسلخ مهر ته پام وکړي. ټاپه کړې غوښې واخلي او د مسلخ هغه مهر و ټاپه چې پې باندې لیبلي مغه غوښې نه استفاده وکړي، غیر مهر کړې غیر ټاپه کړې غوښې وانخلي. دکتر صاحبا 24 ساعت اینجا وظیفه داره. 2 قسم معاینات پیش از ذبح و بعد از ذبح انجام میشه. اگر این معاینات انجام نشه ممکن ایجاد در حدود اضافه تر از 2.5 صد امراضی است که بین انسان و حیوان مشترک می باشد. این امراض در جامعه پخش شود، تعداد کثیر هموطنان ما را آلوده به امراض میکردند. باید وویل شي چې د بلخ په دولتي مسلخ کې دمګړۍ 90 تنه په کار بوخت دي او هره ورځ دغلته شاوخوا 300 لوی او واړه څاروي حلالېږي چې د دغه مسلخ د روغتیایي ټیم له څارنې وروسته قصابانو ته ورکول کیږي.